Hello, welcome back to the AB English channel. So in this video, I am gonna teach you that how to pronounce English words. زبنا تاسو ته په دې ویډیو کې دا ښیم چې د انګلیش تلفظ بس څنګه کوو یعنی د انګلیش ورځونه به موږ څنګه ادا کوو. دې کې نن سبا ډېرې مسلې راغلي یعنی اکثره ټیچران هم پکې کنفیوز وي یعنی هغه تلفظ او پروننسیشن غلط کوي. نو راځئ چې په دې ویډیو کې زه تاسو ته د ورډز پروننسیشن وښیم چې ورډز به څنګه پروننس کوئ یعنی د انګلیش ورډز تلفظ به څنګه کوئ. راځئ چې مخکې ویډیو کې دا ووایو. اول نمبر ورډ چې کوم سره دی یعنی فرست نمبر ورډ چې موږ سره کوم د هغه موږ سره دی پویم مطلب نظم خو د دې تلفظ داسې نه کیږي چې پویم دې تلفظ دی پوم مطلب نظم دا نظم موږ سره اردو کې هم کېدلی شي انګلیش کې هم کېدلی شي یعنی هر کتاب کې راځي دې ته موږ څه وایو پویم نه دی دا غلط دی. دویم نمبر ورډ چې کوم موږ سره دی هغه موږ سره ټیوشن دی. Word number 2 is tuitions خو دا ټیوشن نه دی دا ورډ ډېر عام دی یعنی هر کس وایي ما ټیوشن نیولی زه ټیوشن کوم زه هلته ټیوشن ته ځم یعنی موږ وایو ټیوشنز خو دا موږ سره ټیوشن نه دی دې ته به موږ انګلیش تلفظ څنګه کوو د دې د انګلیش تلفظ دا رکنه ټویشن ورډ نمبر 3 یعنی دریم نمبر ورډ بال مطلب کاسه دا تلفظ غلط ده یعنی صحیح تلفظ نه ده بال دې ته به موږ څه وایو باول د دې صحیح تلفظ ده باول مطلب کاسه. بل ورډ دی موږ سره ETC دې ته موږ وایو ایټسیکټرا خو بلکې د دې دا تلفظ غلط دی داسې ایټسیکټرا نه ده دا موږ سره ده ایټسیټرا یعنی تاسو دا د کاف اواز تیو باسي دې ته به تاسو وایي ایټسیټرا مطلب وغیره. ورډ نمبر 5 یعنی پنځم نمبر ورډ موږ سره دی ایکسنټ مطلب لهجه دې ته بعضې خلک وایي ایسنټ خو دا موږ سره ایسنټ نه دی دا موږ سره ایکسنټ دی اول سی چې کوم دا د کاف اواز ورکوي او دوم بیا د سین اواز ورکوي ایکسنټ مطلب لهجه. ورډ نمبر 6 شپږم نمبر ورډ موږ سره دی فوټوګراف خو دا فوټوګراف نه دی دې ته به موږ څه وایو فوټوګراف مطلب عکس یعنی موږ چې عکس اخلو دغه عکس موږ څه وایو فوټوګراف دې ته به موږ فوټوګراف ځکه وایو چې د اول سر کې پی او ایچ راغلی پی او ایچ یو ځای راشي دا موږ ته د اف اواز راکوي او په آخر کې هم پی ایچ راغلی نو دې ته به موږ څه وایو فوټوګراف. ورډ نمبر 7 فوټوګرافي یعنی دې ته عکاسي وایي عکاسي پکچر اخیستلو ته وایي دې ته خلک اکثر وایي فوټوګرافي خو دا موږ سره فوټوګرافي نه ده فوټوګرافي عکاسي. ورډ نمبر 8 زولوجي دا زولوجي اوس څه ته وایي یعنی د دې مینینګ څه ده زولوجي داسې دا موږ سره په ساینس بکس کې وي دا په دې کې موږ د انیمل سټډي کوو زولوجي مطلب دې کې موږ د انیمل سټډي کوو د انیمل باره کې چې کوم معلومات موږ ته به اخلو هغه موږ په زولوجي کې اخلو نو زولوجي کې موږ د انیمل سټډي کوو او دا زولوجي نه ده یعنی د دې زولوجي تلفظ غلط ده دې ته به موږ څه وایو زوالوجي دا زولوجي غلط ده زوالوجي به ورته وایي څه به ورته وایو ما سره به وایي zoology. Words number 9 یعنی نهم نمبر ورډ چې موږ سره کوم ده هغه پروننسیشن ده پروننسیشن مطلب تلفظ دا ورډ اکثره خلک غلط وایي دا موږ سره پروننسیشن نه ده دې ته به موږ څه وایو پروننسیشن تلفظ. مورټګیج یعنی دې ته دغه ورډ څخه خلک څه وایي مورټګیج مطلب ګرو نو دې تلفظ څنګه ده د دې تلفظ دا رقم ده مارګیج دا ټي شته پکې خو دلته د ټي اواز نه ورکول کېږي یعنی سایلنټ وي دې ته به مورټګیج نه وایي دې ته به څه وایي مارګیج. Words number 12 preposition
prepositions یعنی دا words اکثره ګرامر کې انګلیش ګرامر کې راځي دا words prepositions خو دا موږ سره preposition نه ده دې ته موږ preposition به وایو دې ته موږ څه وایو preposition ما سره یو ځل وایي preposition. Word number 3 niche 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 دې ته څو خلک وایي niche څوک ورته niche وایي خو د دې words تلفظ چې دی niche دی څه دی niche دې ته به تاسو niche نه وایي niche به ورته وایي او د دې meaning څه ده یو مناسب ځای یو مناسب ځای دا نیش موږ ته یو ټاپک هم کېدلی شي یعنې چې کله تاسو د یوټیوب چینل جوړ کړئ او تاسو نه یو کس ته پوښتنه وکړي چې ستاسو نیچ څه ده ستاسو نیچ څه ده یعنې ستاسو ټاپک څه ده په کوم ټاپک به تاسې خبرې کوئ یا هم ډاکومنټري ده یا داسې آنلاین لرنینګ ده یا داسې نور څه کورسونه وي او تاسو هغه ټاپک انتخاب کړی نو تاسو نه به اکثره خلک داسې تپوس کوي چې ستاسو نیش څه ده یعنې ستاسو کار څه دی یو ټاپک په څه ده په کوم ټاپک به خبره کوي نو دې ته موږ نیش ویلی شو صحیح ده دا موږ سره نیچ نه ده بلکې نیش به ورته وایو یو مناسب ځای یا یو ټاپک بل د موږ سره ریسیپټ 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 څه ته وایي رسید ته وایي ریسیپټ څه ته وایي رسید ته وایي خو دا ریسیپټ نه ده دا ریسیټ ده ریسیپټ نه ده بلکې څه ده ریسیټ ویل کېږي خو داسې چې ریسیټ یعنې ویل کېږي څنګه ویل کېږي داسې ریسیپټ خو دا ریسیپټ نه ده دا موږ سره ریسیټ ده ریسیټ مطلب رسید words number 15 graveyard graveyard اصل کې ادیرې ته وایي ګریو قبر ته وایي ګریویارډ ادیرې ته وایي او ګریو قبر ته وایي خو که چېرته موږ د یو مشهوره کس یعنې د یو مشهوره کس خو نه خو د یو خاص کس قبر وي د یو خاص کس ادیره وي نو هغه ته موږ بیا څه وایو ټوم ټوم مطلب مقبره ټوم دا موږ سره ټومب نه دی دا موږ سره ټوم دی ټوم اخر کې دا کوم بي چې ده دا سایلنټ ده words number 17 bury bury مطلب خښول بری مطلب خښول یعنی دې ته موږ ټول خلک بری وایو خو بلکې د دې مطلب ده bury یعنی د ورس د لفظ څنګه ده bury د دې مینینګ خو ده خښول خو تلفظ داسې ده bury بری نه ده دا bury ده word number 18 develop develop مطلب ترقي خو د دې صحیح تلفظ چې هغه موږ سره develop خیر د دې دومره فرق نه ده develop هم ورته ویلی شي او develop هم ورته ویلی شي words number 19 سور مطلب تروش خو دا موږ سره سور نه دا موږ سره sour یعنی چېرته الوچه ترشه یا داسې نور څه ترشه وي نو هغه ته تاسو سور ویلی شي سور نشئ ورته ویلی یعنی اکثر خلک دې ته غلط تلفظ اخلي سور ورته وایي خو د دې صحیح تلفظ چې موږ سره کوم ده هغه موږ سره sour ده sour مطلب تروش words number 20 breakfast ناشته breakfast څه ته وایي breakfast مطلب ناشته خو د دې صحیح تلفظ چې دی دا موږ سره breakfast یعنی دا اف ای چې کوم ده دا به تاسو فا نه وایي دا به تاسو ف وایي یعنی ډایرکټ وایي لکه breakfast ناشته words number 21 onion words number 21 onion یعنی پیاز onion مطلب پیاز خو د دې صحیح تلفظ چې موږ سره ده هغه موږ سره onion ده onion نه ده onion ده word number 22 police دې ته اکثره ټول خلک پولیس وایي دا پولیس نه ده دا به څنګه وایو police words number 23 desert مطلب صحرا دا موږ سره desert نه ده دا موږ سره څه ده desert به موږ نه وایو بل ورډ موږ سره desert مطلب خوږ خوراک یعنی روټۍ نه چې بعد کوم خوږ خوراک کېږي هغه هم صرف د هضمې د راوستلو لپاره نو هغه ته موږ څه وایو desert ابرنی بل کوم موضوع desert او دې ته به موږ څه وایو desert رایټینګ یعنی ورډز رایټینګ کې هم فرق ده او تلفظ کې هم فرق ده
اپیټوم 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 څه ته وایي؟ یو مثال یعنی دا ورډز باندې به اوس هغه کس پوه شي کوم چې په کلاس 9 کې وي. کلاس 9 د انګلیش په بک کې په اول چپټر کې دغه ورډز راغلی اپیټوم. اپیټوم دا موږ سره یو مثال ته وایي، یو خاص مثال ته وایي، لکه څنګه چې انګلیش پلنی چپټر چې ده د کلاس 9 هغه د نبي علیه السلام باره کې دی، یعنې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باره کې ده، خو هغه کې چې کوم د اپیټوم ورډز ورکړی مطلب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا موږ ته یو خاص مثال دی د اخلاقو په ذریعه، یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ښه اخلاقو، نو د هغه د اخلاقو موږ ته دا یو ښه مثال ده. نو دا اپیټوم نه ده، دا موږ سره اپیټمي ده. اپیټوم نه ده څه ده؟ اپیټمي. ګوره ډېر زیات مینینګ فرق لري. څه به ورته وایي؟ اپیټمي، یو مثال، یو خاص مثال. اکسیسري دا موږ سره اکسیسري نه ده، اکسیسري به دې ته وایو، اکسیسري. ورډ نمبر 27 یعنی 28م ورډ ایتلیټ کلاړیان. ایتلیټ کلاړي ته وایي چې کله دې سره بیا اس ولګي بیا کلاړیان شي، نو ایتلیټ کلاړي. کیش دې ته اکثره خلک وایي کیچ، دا کیچ نه ده، دا موږ سره څه ده؟ کیش. دې ته به موږ څه وایو؟ کیچ به نه ورته وایو، اخر کې سی ایچ راغلی خو بلکې دا دلته د څه وزن ورکوي؟ د شین. څه به وایو؟ کیش. بل ورډز دی موږ سره کلوتس مطلب جامې. دې ته تاسو کلوز هم ویلی سئ او کلوتس هم ویلی سئ. که دې ته کلوز وایي او که کلوتس وایي ستاسو مرضي کوم ورډز ورته استعمالوئ، دواړه صحیح. بل ورډز دی موږ سره ډروند مطلب ډوبېدل، یعنی په اوبو کې ډوبېدل، په سیند کې ډوبېدل. ډروند دا موږ سره ډرونډ نه دی، دا ډروند دی، ډروند ډوبېدل. بل ورډز موږ سره اسکیپ مطلب تښتېدل، ایکسکیپ نه ده، اسکیپ تښتېدل. بل ورډز موږ سره هایټ، دا هیټ نه دی، دا څه دی؟ هایټ مطلب اوږدوالی یعنی قد. دې ته به هیټ نه وایي، دې ته به هایټ وایي، اوږدوالی. بل ورډز موږ سره لږ ګران خو کې دی خو ما سره یې ووایي. څه دی؟ میسچیوس مطلب شرارتي، یعنی هغه کس کوم چې ډېر روان وي، کوم شور کوي، ورانۍ کوي، کلیور وي، نو هغه ته موږ څه وایي؟ میسچیوس یعنی شرارتي. نو په دې ورډ سره زموږ خاتمه وشوه د ورډزونو، او انشاءالله په نوې ویډیو کې به په بلې ویډیو لپاره په انتظار اوسئ. په نیکسټ ویډیو کې به یو بل لیکچر وړاندې کېږي چې هغه به ستاسو ډېره فایده وشي. که چېرته په دې چینل باندې نوي یئ نو دا چینل در سبسکرایب کړئ او یو لایک ورکړئ، بیل آیکن ضرور دبا کړئ چې نوې ویډیو تاسو ته راشي. Goodbye, see you next time in next video. Have a nice time.